إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. او دا د نن مو بیا تاسې ته یوه بله جالبه او له خونده ډکه ویډیو چمتو کړې ده. په دې هیله چې تر پایه یې راسره وګورئ او د خوښې وړ مو وګرځي. د کلمې طیبې په اړه جالب معلومات. اول، کلمه طیبه دوه برخې لري: لا اله الا الله او محمد رسول الله. دواړو خواو کې 12 حروفه یا توري دي. دواړه طرفونه بې نقطو یا بې ټکو دي، مطلب ټکي نه لري. اوله برخه د ژوند مقصد ښایي او دوهمه برخه د ژوند طریقه. د 12 جمع 12 حروفو معنا ده یو طرف ته هم 12 بل طرف ته هم 12 حروفو تقاضا غوښتنه دغه ده چې انسان خپل 12 جمع 12 یعنی 40 ساعته ژوند د الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق تیر کړي. اوله برخه چې د نقطو یا ټکو څخه بې برخې ده، دغه راښایي چې الله تعالی د یوه ټکي په اندازه هم شریک نه لري. او دوهمه برخه پرته د نقطې دا راښایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم هیڅ بدیل نشته او معمولی نیوکه په محمد صلی الله علیه وسلم هم انسان د اسلام څخه وباسي. د نړۍ تر ټولو ښکلې جمله چې بغیر د شونډو خوځولو ادا کیږي هغه عبارت ده له لا اله الا الله څخه. په دغه اولنۍ خبره کې دغه حکمت پټ دی چې یو کس د مرګ په حالت کې چې ډېر کمزوری هم وي دغه کلمه په اسانۍ سره ولوستل شي. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي نو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو دا اسلامي او جالب معلومات هغوی هم واوري او خوند ترې واخلي. د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. إلا الله محمد رسول الله لا إله